کراچۍ هغه عسکري پارک دی کوم چې د مشرف په دور کې جوړ کړی شوی وو او د عسکري ادارې په لاس کې وو چې پکې یو خوا په تجارتي بنیادونو شادي حال جوړ کړی شوی وو نو بل خوا په دې پارک باندې هم د عامو خلکو دپاره ټیکټ لګولی شوی وو 13 دسمبر میاشتې په 28مه نیټه سپریم کورټ کیس فیصلې کې حکم ورکړی و چې په 2 هفتو کې دننه دی عسکري پارک په مکمله توګه KMC یعنی کراچۍ میټروپولیټن کارپوریشن ته دی حواله کړی شي او د پارک نه دی په تجارتي بنیادونو هلې ځلې ختمې او شادي حال دی ونړولی شي 2 ورځې وړاندې پارک په باقاعده توګه ډي جی پارکس جنید خان او سینیر ډایرکټر سټیټ امتیاز علي ابړو ته حواله کړی شوی چې ورله نوم هم بدل کړی شوی او دا پارک عسکري پارک نه कश्मीर पार्क पनुम की बदल शवे। इसकी कल ओपनिंग होगी और उसके बाद पब्लिक के लिए पार्क खोल दिया जाएगा। ऐसा पार्क जो है ना आपको इस पूरे इलाके में क्या पूरे पाकिस्तान कराची में नहीं मिलेगा। पार्क द कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तपगाड़ के दोस्तों द आम खल्को लपारा पे टिकट खत्म करे शवे چې پر د خار خلکو د خوشاله اظهار کړي ټیکټ د مخه 20 روپیا ولو اوس دې اوس فرکړه دې اوس خو نو ښه خبره ده سپریا کې د مخه هم دومره پیسې نه وي 20 روپیا اوس ښه دې کم کې ختم کې پیسې قتل بغواړي چې دا پارک پوس کې MC تر کوم حدا د عام خلکو لپاره آباد ساتي ځکه چې په ښار کې زیاتره داسې پارکونه هم شته چې هغه د KMC په ولکه کې خودي ولوران ویجاړ پراته دي سپریم کورټ په حکم د کراچۍ عسکري پارک کشمیر پارک په نوم بدل شوی دی او دا پارک د عام ولس لپاره خوشی کړی دی عام خلک اوس فری په دې کې راتلی شي او خپل د خوښې وخت چې کوم دی هغه دلته تېرولی شي کیمرامین حدیث سره نعمت زاده خبر نیوز کراچۍ